बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ملګرو، نو د فیسبوک څخه به ویډیو داسې په اسانۍ بغیر د کوم اپلیکیشن څخه راډاونلوډوو. نو راځو لومړی د ویډیو شیر باندې کلیک کوو، دلته کاپي لینک وهو، لاندې تاسې وګورئ کاپي لینک. ما د ویډیو لینک کاپي کړ. کله مو چې د ویډیو لینک کاپي کړل، کروم وي، براوزر وي، هر براوزر چې وي هغې ته به راشئ. زه کروم خلاصوم، نو دلته سرچ کې ورته لیکم، سرچ کې به زه دا پخوانۍ لیکنه ړنګه کړم، دلته به ولیکو اف بي ډاون. دغه ویب سایټ چې موږ او تاسو ته راخلاصیږي، نو په دغه ویب سایټ کې موږ او تاسو کولی شو په ډېر اسانه او ساده طریقې سره د ویډیو په هره کوالټۍ کې خپل موبایل ته را ډاونلوډولی شو بغیر د کوم اپلیکیشن څخه. نو ګرانو لیدونکو، که چېرې مو زموږ چینل نه وي درسره سبسکرایب کړی، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که ویډیو معلوماتي وه، د نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. راځو خپل موضوع ته. نو کله مو چې وي ډاون سرچ کړ، نو لومړی ویب سایټ باندې کلیک کوو. تاسو یې کتلی شئ، په دغه ویب سایټ باندې به موږ او تاسو کلیک وکړو. کله مو چې په دې ویب سایټ باندې کلیک وکړل، دلته یو انټر فیسبوک ویډیو لینک دې باندې به کلیک وکړو، یو څو اندازه به ګوته پرې ونیسو. نو کله مو چې ګوته پرې ونیوه، دلته به موږ او تاسو هغه کاپي کړی لینک دلته پیسټ کړو. کله مو چې لینک پیسټ کړ، نو تاسو ګورئ زه اوس درته لینک پیسټ کړم، دا د لینک مې پیسټ کړ. نو څنګه تاسو کتلی شئ ډاونلوډ، د ډاونلوډ نشان تاسو په کتلی شئ. تاسو په خپل موبایل کې هم په هر ډول موبایل کې دا کولی شئ، که آیفون وي که هر ډول موبایل وي. نو په ډاونلوډ باندې مې کلیک وکړ. تاسو راځئ دلته ویډیو درته ښکاره شي. دغه د ویډیو موږ تاسو ته ښکاره شوه چې دغه ویډیو ده. نو دلته ډاونلوډ ویډیو ان نارمل کوالټي ده، بل ډاونلوډ ویډیو ان ایچ ډي کوالټي ده. لاندې بیا دي مور اپشنز. نو دغه کې زه درته کلیک کوم، دا کوم اعلان چې د ایکس نشان باندې کلیک کوم، له مخې یې لرې کوم. نو ویډیو ډاونلوډ سټارټ شو، ډیټیلز باندې درته کلیک کوم، تاسو یې کتلی شئ. زه یې درته وښیم، دغه ویډیو به زموږ موبایل ته په 1400 یا 11 ثانیو کې راډاونلوډ شي، 14 ثانیې، 11 ثانیې. نو په دې طریقې سره دغه ویډیو زموږ او تاسو موبایل ته ډېره په اسانه طریقې سره او په ښه کوالټۍ سره راډاونلوډېږي او ویډیو هم نه خرابېږي. هغه تېرو اپلیکیشنونه به چې موږ او تاسو به چې د فیسبوک د ویډیوګانو لپاره کارول، هغه به زیاتره وخت خرابېدل. نو دغه هیڅ خرابي نه لري، دا یو ویب سایټ دی. په دې ویب سایټ باندې هر ډول ویډیو راډاونلوډولی شو. تاسو وګورئ دا د ویډیو راډاونلوډ شو، زه اوس درته پلی کوم. ویډیو دغه د زما په موبایل کې د ویډیو مې دغه پلی کړه. نو ویډیو ډېر په اسانه سره د ویډیو درته ګورم، هغه د ویډیو مې په یوړه، هېڅ ډول فرق پکې نه راځي. نو په دې طریقې سره موږ او تاسو کولی شو چې خپل موبایل ته ویډیو په اسانۍ سره راډاونلوډ کړو. نو راځئ یو ځل وروسته بیا ویډیو ته ورځو. نو هغه اپشنو باندې درته غږېږم، مور اپشن د ایچ ډي کوالټي کې ویډیو چې موږ ایچ ډي ډول کې دا مور اپشن کې دلته دا ډاونلوډ ایس ډي ده، دا یعنې نرمل کوالټي ده، ډاونلوډ ایچ ډي ده، دا اودر کوالټي یعنې نوره کوالټي ده. لاندې فایل اډیو، په اډیو کې هم موږ تاسو یوه ویډیو راډاونلوډولی شو، یعنې اډیو صرف راډاونلوډولی شو. نو دا وه زموږ او ستاسو نوې ویډیو، نور مو په الله سپاره.